بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. د تیرو عقیدوي مسایلو په امتداد باندې نن یو بله مسله ذکر کوو. هغه دا ده چې دعا غوښتل دي. د الله رب العالمین نه ما سوا د بل چا څخه دعا غوښتل دغه انسان د اسلام نه وباسي. په دې وجه الله رب العالمین وی وقال ربکم ادعوني استجب لكم. الله وی چې ستاسې رب نه تاسې دعا وغواړئ نو تاسې ته به ستاسې دعا قبوله کړي. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله وی کسان چې زما د عبادت نه لوی کوي، یعنی مقصد دا چې توحید نه مني د الله رب العالمین، عبادت بل چاته ګرځي، سيدخلون جهنم داخرين. الله وی زر دی چې دغه کسان به جهنم ته داخل شي په داسې حالت کې چې د ذلت په حالت کې به وي، ذلیله به وي. دغه رنګې بل آیت کې الله رب العالمین وی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. الله وی څوک دی ډېر ګمراه دغه انسان نه چې د الله نه ما سوا د نورو خلکو نه غوښتنې کوي. د هغه چا دپاره چې هغه د دعا نشي قبلولی تر ورځ د قیامته پورې، حتی که دا د ورځ د قیامته پورې دی نه دعا غواړي هغه دعا نشي قبلولی. ورونو، دعا خپل په معنا د طلب سره راځي. کله چې په داسې شکل وي چې یو سړی په یو کار باندې قادر او ته ورته چې دا کار ماته وکړه، نو دې کې د عبادت شکل دا نه اخلي، دا په دغه دعا کې نه شاملېږي. یوه داسې دعا ده چې کوم د عبادت شکل اخلي، په غیبي شکل باندې د یو چا نه دعا غوښتل دي. لکه ډېر چې دا د پیرانو میرانو والا وګوري نو هغه وایي ما ته پلانې بابا راورسېږه، یا وایي پلانې قبر راورسېږه، او یا پلانې شهید راورسېږه. نو دا د ما سوا د الله رب العالمین نه بل چا ته دعا کول دي، او دغه انسان په دغه عمل سره د اسلام نه وځي. دغه رنګې د نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کې یو منافق مسلمانانو ته به ډېر ضرر رساو. نو ځینو صحابه ویل چې راځئ په نبي علیه الصلاة والسلام باندې دعا وغواړو. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویلي انه لا یستغاث بي وانما یستغاث بالله. په ما باندې دعا نشي طلب کولی، ما نه دعا نشي طلب کولی، بلکې تاسې الله رب العالمین نه کومک وغواړئ چې دغه منافق په مقابل کې ستاسې کومک وکړي. د دې نه دا معلومیږي ورونو چې سړی دعا غواړي یوازې دی او الله رب العالمین نه بیا غواړي، ما سوا د هیڅ چا نه بیا نه غواړي. د هر شي نه چې د الله نه ما سوا دعا وغوښتله نو دغه انسان په دغه عمل سره د اسلام نه وځي. نو الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول ته د دعا توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې توفیق راکړي چې الله رب العالمین موږ او تاسو نه قبوله کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.